د کونړ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره د نړیوالو هیوادونو مرستې هم را رسېدلې دي او دلته عملا په زلزله ځپلو توزیع کیږي. دلته د چین یو شرکت هم راغلی دی او تازه تاسو ګورئ چې دلته په زلزله ځپلو کورنیو باندې مرستې ویشي. موږ د چین وګړي پر دې غمجنه پیښه خواشیني یو. دا ځل مو 200 کورنیو سره نغدي او خوراکي توکو مرستې وکړي. نور کومکونه به هم وکړو. زه په نورو نړیوالو مرسته کوونکو هم غږ کوم چې د زلزلې له قربانیانو سره مرستې وکړي. زه دا شیبه په دې وګل دره کې د زلزله ځپلو کورنیو یا کسانو په منځ کې ولاړ یم. دغه زلزله ځپلې کورنۍ په ټوله کې د افغانستان د اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو او مرسته کوونکو ادارو د مرستو خوښ دي، خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د دوی د سرپناه لپاره اساسي قدمونه پورته شي، څو راتلونکی ژوند یې په خوښۍ تیر شي. کومې چې دا موږ سره مرستې کوي، مؤسسات دي که حکومت دی که هر هیوادونه دي، د دې نه موږ ډېره هیله او دغه لرو، مننه کوو چې موږ سره ډېرې مرستې وکړې، ډېرې کومکونه را سره وکړه او الله دې نور مو له بری ورکړي. خو زمونږ چې کوم بنیادي کارونه دي، زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تېرېږي، جمع را روان دی، یخني ده، ماشومان پاتې دي په چې خیمو کې وخت نه تېرېږي. باید چې زمونږ سره د دې کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي. هغه خلک هغه ورونه چې دلته مرسته راوړي، کومک کوي، هغه دلته په منظم ډول په شفاف ډول منطقې ته لیږل کېږي. هغه ورونه خپله هغه مرسته هلته خپل هغه متضررینو ته توضیح کوي او ډېرې شفافه طریقه باندې دا پروسه روانه ده. دغسې څه نشته دی چې هغه خلک چې متضرر نه شهیدان نه زخمیان نه هغوی د مرستې ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده کونړ کې د مرستو د بېلابېلو کمیټو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د نورګل ولسوالۍ په مزار او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل درو کې د مرستو ویش یوازې هغه کورنیو سره په ښه ډول ترسره کیږي چې د زلزلې قربانیان دي.